سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. دی وجه ما تاسو ته ویلي مو چې علماء لیکلي دي، اکثر مفسرین هم دا لیکلي دي چې یو دا آیت دی د سوره انعام او یو هغه آیت دی د سوره بقره چې الله د سودخور باره کې فرمایي چې لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس، چې دا سودخور به د قبر نه را پاسي مګر داسې به را پاسي لکه یو سړی دی او هغه باندې شیطان پیریان ناشوي دي او د پیریانو د غوټې د وجه سره ګډوډ شوی دی. نو د هغې آیت نه یو د دې آیت نه معلومیږي چې پیریان د اسبابو په درجه کې په انسان باندې کېناستلی شي او انسان ته ظاهرا ضرر ورکولی شي. دا څه د عقل نه بعیده نه ده. څنګه چې انسانان مخلوقات دي، څنګه چې پیریان مخلوقات دي، څنګه چې عام ځناور مخلوقات دي، نو کله کله یو انسان بل ته ضرر ورکي او که نه دکه شان دی کله کله یو څاروی بل انسان ته ضرر ورکي او که نه نو دکه شان دی پیریان هم انسان ته ظاهرا ضرر ورکولی شي. نو که به چا باندې پیریاني کېناستلي وي نو دا څه د عقل نه بعیده نه ده او نه د شریعت نه خلاف ده. پوهېږئ؟ خو د هغې دپاره بیا د شریعت مطابق علاج کول دا لازمي دي. چې کوم علاج موږ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ښودلی دی، د قرآن کریم اخري 3 سورتونه دي، دارنګې آیت الکرسي ده، دارنګې چې کوم صحیح علما دي او هغې د دې دپاره د قرآن او د حدیث کوم آیاتونه یا شیخ الحدیث زکریا رحمت الله علیه د دې لپاره چې کوم دغه راټول کړي دي منزل په نوم باندې دا وړوکی کتاب چې دی، نو اکثر شیخ صاحب رحمت الله علیه د قرآن کریم هغه آیاتونه ټول لا جمع کړي دي چې کوم آیاتونه د قرآن کریم په هغې کې الله جل جلاله د دې خبرې اثر اچولی دی چې هغه د بد نظر نه، د پیریانو نه، د سحر نه، د جادو نه الله په هغې سره بنده ساتي. او بالکل دا شته دی. یو صحابي دی هغه فرمایي وایي پلانکي کلمات ما ته یاد نه وي، د حدیث د مشکات هم راوړی دی، دا خو ما ته پلانکي کلمات یاد دي زه یې وامه، که چېرې ما ته دغه کلمات یاد نه وي نو د یهودیانو به زمانه د سیر د وجې خر جوړ کړو. نو بالکل په مخ د ځمکه باندې د اسبابو په درجه کې سحر کېدی شي، جادو کېدی شي، پیریان په چا کېناستی شي، بد نظر پې لګېدی شي. نبي علیه الصلاة والسلام به په خپله باندې په حسن حسین د نوم باندې دم اچو او د هغې دپاره به دغه کو وی یاره دی چې کوم دی الله د بد نظر نه بچ کړي. من عین لامة مانو سادم کلمات تیر دي، نبی علیه الصلاة والسلام به باقاعده په هغې باندې دم اچو. نو انسان باندې او بل حدیث کې راځي العین حق، بد نظر چې کوم دی دا حق دی. یو حدیث کې راځي نظر حق دی، انسان ګور ته ورسوي او دارنګې څاروی چې کوم دی هغه کټوی ته ورسوي. نو بد نظر هم لګېدی شي په انسان باندې، دارنګې سیر او جادو به هم کېدی شي. په نبی علیه الصلاة والسلام باندې سیر باقاعده کړی شوی. نبی علیه الصلاة والسلام د هغې د وجې نه څومره متاثر و په امورو د دنیا کې. یو کار به یې نه و کړی ما دا کار کړی دی، یو کار به یې کړی وي ما نه دی کړی، نو موږ د دې نه انکار څوک نه شي کولی. دارنګې په یو انسان باندې پیریان هم کېناستی شي، د دې نه څوک انکار نه شي کولی. خو بیا د هغې دپاره د شریعت مطابق علاج کول، د قرآن او د حدیث په آیاتونو سره د هغې دپاره دم درود کول، دا چې کوم دی نو مطلوب دي. لکه نبی علیه الصلاة والسلام باندې سیر شو، الله جل جلاله د اخري 2 سورتونه چې نازل کړل، نازل شوي خو مخ کو، خو بیا ورته الله د دې دهاني راولېږله. نبی علیه السلام ته یې دا ووایه او 11 آیاتونه په دې دواړو سورتونو کې او په اخر کې 11 غوټې وي، الله جل جلاله په هغې باندې د هغې صحت ورکړو. نو دارنګې شته د قرآن کریم کې بعضې آیاتونه داسې شته چې د هغې د وجې نه قرآن ټول شفا ده. وننزل من القرآن ما هو شفاء. خو علماو د خپل دغه علم مطابق د هغې نه بعضې آیاتونه داسې خاص کړي دي چې دا دې سیس کې چې کوم دی نو ډېر مفید او مؤثر دي. نو د دې د وجې نه د دم درود نه انکار کول دا کمعقلتیا ده، بېوقوفتیا ده. نو باقاعده په انسان باندې پیریان کېناستی شي، نقصان ورته رسولی شي او بیا د هغې دپاره قرآن والا علاج دا موږ د شریعت ښودلی دی. دعا وکړئ الله پاک زمونږ او دوی ټول نه رضا شي.
الله موږ د قرآن کریم او د شریعت په اصول باندې خبردار کی. الله زموږ په ژوند کې رڼا راولي. الله زموږ قرآن کریم سره تعلق مضبوط کی، د قرآن محبت موکلک کی. الله د نبی علیہ السلام په سنت طریقو باندې موږ روان کی. سوره بیماران دی الله کورونو کې دي، هسپتالونو کې دي، الله پاک هغه ټولو ته صحت ورکړي. یو زنانه د فالج والد الله تعالی صحت ورکړي. نور څوک وفات شوه دي الله دې ټولو ته چې کوم دی نو بخښنه وکړي. د دې سبق ثواب موږ ټولو مشرانو ته بخښلی دی، وروڼو خویندو ته الله دې ټولو ته ورسولی کړي. الله دې دغه ټولو قبرونه د نور نه ډک کړي. الله دې زمونږ ستاسو پریشانۍ ختمې کړي. الله زمونږ د دې د محبت د خپل رضا لپاره وګرځي. څومره خلک دي موږ سره مینه سعدي ستاره قرآن د وجې مینه محبت کوي. الله د دې بدلې ولته په دنیا آخرت باندې ورکړي. الله ته دې نه رضا شي. الله زمونږ د دې د ټولو خیر خاتمې په دې کلمه کې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله